کله چې راهب دا حالت ولیده نو ورته ویلې ته نبي یې؟ وایي نه نبي نه یم، زه د الله یو ګناهګار بنده یم، خو په الله مې ایمان راوړی. بالاخره طالبانو الله عز وجل د راهب ته ایمان نصیب. کله چې راهب مسلمان سو، ایمان یې راوړ، د دین شرایط د ور وښودل، نو دا کوم کسان چې ول چې حجاج ابن یوسف رالیږلي ول، دوی سعید ابن جبیر ته ډېرې زارۍ شروع کړې چې خیر ده ته داسې وکړه، موږ مجبور یو چې تابعه یو او موږ هر یو ته حجاج ابن یوسف طلاق راکړی. داسې راته ویلي که تاسې سعید ابن جبیر ولید او را مو نه وړ، ما په تا دې ښځې تاسې باندې دې ښځې طلاق، موږ مجبور یو ته موږ نه مخوا بدی کېږه. ډېر عذر یې ورته وکړو، لاسونه پکې ورته مچو کړلې، هغې ورته ویلې پروا نه کړو. لنډه به یې وایو دی سعید ابن جبیر رضی الله عنه یې هغه ته راوستی، د حجاج ابن یوسف ته راوست. کله چې حجاج ابن یوسف ته کېناسته او حجاج ابن یوسف ورته ویلې نوم دې څه ده؟ نو ده ورته ویلې سعید ابن جبیر. انت شقي ابن کسیر، دا دې دا نوم ده. ده ورته ویلې د ما مور د ما په نوم باندې له تا نه ښه خبره ده، ته چې وایې چې د ما نوم شقي ابن کسیر، دا صحیح نه ده، د ما نوم سعید ابن جبیر ده. حجاج ابن یوسف ورته ویلې ته هم بدبخته یې او د تا مور هم بدبخته ده. سعید ابن جبیر ورته ویلې وی غیب باندې خو الله پوهېږي، تا ته علم په غیب نشته ده، یعنې ما مور څنګه ده تا ته معلومات نشته. حجاج ابن یوسف ورته ویلې لأفضلنک بالدنیا نارا تلظا، زه به تا باندې دنیا بدله کړم او لمبې به وهي. ده ورته ویلې وي که زه په دې پوه یم چې ته دومره ډېر واک لري چې په انسانانو باندې یا دنیا په اور بدلوې، نو ما به ته خدای باندې نیولې، په خدایتوب خو زه پوهېږم چې دا کارونه یې تا تر وسه نه کړي.